سلامونه وخت مو په خیر پام وکړئ د دې مهال تازه او مهمو پیښو ته د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي په واګه بندر یوازې د افغان سوداګرو بندو پاتې شو کانټینرونو ته او د یو ځل لپاره د تېرېدو اجازه ورکړل شوې د راتلونکي په اړه یې هیڅ نه دي ویل شوي د دغې خونې د مدیره پلاوي غړی خان جان الکوزی ازادي راډیو سره خبرو واګه بندر افغان صادراتو په ځانګړي ډول هند ته د وچې میوې د صادراتو لپاره مهم سوداګریز بندر وباله او د دغه ستونزې د دایمي حل هیله یې څرګنده کړه نوموړی زیاته کړه چې په تېرو له 10 زیاتو ورځو کې افغان سوداګرو ته له دې امله لکونه ډالر زیان اوښتي دي د هند او پاکستان ترمنځ د شخړو او تاوتریخوالي له زیاتېدو وروسته د اپریل له 24 نیټې راهیسې د پاکستان له لارې هند ته د افغان سوداګرو لاریو ته د تګ راتګ اجازه نه وه ورکړل شوې خو د هندي رسنیو د راپورونو پر بنسټ د مې په 14 دغو موټرو ته چې د افغان سوداګرو 150 ټنه وچه میوه یې بار وه او د لاهور او واګې ترمنځ ولاړې وې د تېرېدو اجازه ورکړل شوه او د هند اتاري بندر ته واوښتي د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو لویه کمیشنري UNHCR د افغانستان په جنوب کې د اړو کورنیو لپاره د زړو کورونو د جوړولو خبر ورکوي په افغانستان کې د UNHCR د څانګې مشر عرفات جمال په ویډیو پیغام کې چې پرون د دې ادارې پر ایکس پاڼه خپور شوی و دا وایي هغه خلکو ته جوړ شوی دی چې په طبیعي پیښو کې زیانمن شوي دي ښاغلی جمال وایي چې دا د طبیعي پیښو له زیانمنو سره د مرستو پیل دی او ډاډ ورکوي چې UNHCR به په راتلونکي کې نور ورته کورونه هم جوړ کړي د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو لویه کمیشنري هغه سیمه په دقیق ډول نه ده ښودلې چې دا کورونه پکې جوړ شوي خو د 2022 کال په دوبي کې د پکتیکا ولایت په ګیاني او برمل ولسوالیو کې یوې درنې زلزلې شاوخوا 1000 کسان وژل او زرګونه کورونه یې ویجاړ کړل